अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तासु ګورئ باسن خبر زم شاهد جان زیب زه دې وخت کې موجود بابو صاحب انټرچینج کې د 24 نومبر احتجاج پاړه باندې د پی ټی آی احتجاج کال ورکړی شوی دی. ټولې لارې بند دي. تاسو ګورئ چې څه دلته کنټینر لګېدل د پولیس هغه باري نفري تعینات شوي دي چې کوم خلک اسلام آباد ته تګ غواړي 24 نومبر احتجاج پاړه باندې هغه خو بیخي اوس نشي تللی چې ځکه چې دلته ټولې لارې بندې کړي دي. او ما تاسو کیمرامان ته تاسو ته کار کوي زموږ شاته دا اوس وګورئ پولیس باری فریم تعینات شوی دا د غرقېدانو ګاډي مې رسېدلي دي. کم خلک چې څه ته د تګ کوشش کوي پولیس هغو ته ولاړ دی، هغوی ایسته رانیسي او دفعه 144 ټول ښار کې نافظه شوې ده. او دې نه علاوه د میډیا هم څه ته وایي دلته دغه لکه تګ را دن احاطه کې نشته دی، ډېره سختي ده دلته. او عام دور هفته کم چې معمول په مطابق بابو صاحب انټرچینج باندې هغه هم نشته دی، هغې هم بند شوی دی. خلک هم اوس ته نشته، کار روزګار هم بند شوی دی. وزیر داخله دا هدایت کړ چې کم خلک اسلام آباد ته راځي نو هغو سره هغه ډېر سختۍ سره عمل کوي. او ټول ملک پنجاب کې اورال دغه کې دفعه 144 منافظه شوې ده. اوس تاسو ته ښکارېږي چې لاهور هغه څومره څه ته داخلي او خارجي لار دی دې طرف ته هغه هم ټولې بندې دي، قیدیانو ګاډي ولاړ دي، پولیس هم ډېره باري نفره تعینات ده. واټر کینن یې هغه هم څه ته وي ایمرجنسي صورتحال باندې هغه هم دلته ولاړ دي. ایمبولنسونو چې لارې هم دي که نه هغه هم دلته بند دي. زما نه شاته وګوره دې طرف ته هم ټوله لاره بنده ده، کنټینر غټې غټې لګېدلې، هر طرف ته کنټینر لګېدلې دي. د ښار هغه داخلي او خارجي دواړه لارې بندې کړي دي. نو عامدورافت هم چې کوم چې معمول په مطابق دی هغه هم بیخي نشته دی. څنګه تاسو ټول ته پاته پورا پنجاب کې بلکې ښار کې دفعه 144 نافظه شوې ده. په دې په اړه کې څه ورته وي وزیر اطلاعات هم دا ویلي چې کم خلک دې خلاف ورزي وکړي هغو په خلاف به قانون اکشن کې راځي. نو ټولو عوام ته دا درخواست دی چې ټول دې خپل په کاله کې خیریت سره اوسېدونکي اوسي اور معمول په مطابق چې کومه زندگی ده هغه روانه دوانه ده. حالات کې شیده نه دي، فلحال حالات ښه دي. چې لاهور خبره وکړو، لاهور نه ډېرې غټې قافلې ځکه ونه وتلي چې لاهور چې کوم قیادت دی هغه غایب دی. لاهور قیادت کې څه عالیه حمزه چې ده هغه وړوکې گاډي کې دیز نه روانه شوې ده، هغه صرف کامیابه شوه. او په دې کې څه ورته وایي بشرا بیبي تېره ورځ کې بیان ورکړی پېښور کې چې کم خلک احتجاج نه مخکې یا احتجاج په منځ کې په ګرفتارۍ په عمل کې راغلي هغوی ته به پارټۍ ټکټ نه ورکول کېږي. دا ډېر غټ سوالیه نشان دی لاهور دپاره چې ځکه چې لاهور کې د پی ټی آی ډېر غټ سپورټر دی او ډېر زیاده تعداد دی. په لاهور احتجاج داسې ښکارېږي چې بالکل مطلب خلک راونه وته، خلک راوتلو نه راوتلو وجه ټول نه غټ همدا ده چې کوم د پارټۍ کوم قیادت دی هغو دوی سره څه مرسته ونه کړه یا هغو څه موټیویشن یې بلا ورنه کړ. داسې څه ورته وي وزیر اعلی علي امین ګنډپور چې دی هغه هم اسلام آباد ته په لاره باندې روان دی او نږدې دی. داسې د عمران خان اهلیه بشرا بیبي چې دا هغه هم په وړوکې گاډي کې چې دی که نه اسلام آباد ته روان ده. اورال احتجاج دا صورتحال دی. او تاسو نه دا پوښتنه کومه زه دا راله رایې راکئ چې دا احتجاج به کامیابه شي یا ناکامه به شي او څومره خلک به دې احتجاج ته راځي. دې سره خپل میزبان شاهد جان صاحب له اجازت ورکوي. الله حافظ.